یاره قربان د افغانستان کنه ګوره څومره ښایسته ښایسته ځایونه دي یاره. چین او دا هند خو بیخي چندانې ځایونه نه ول یاره. دغه له تا خو د چین چکر مو وهه. او کنه وروره اورېدلې مې دی په چین کې د سپیانو غوښه خوري او د چلپاسک غوښه خوري. والا دا خبره خو رښتیا زه خو یم د دې قواره تیار چلپاسک غوندې او ده. خو پیدا مې که پیدا مې که څه شی د پیدا که دا مړه ایسته واچه یاره. په چین کې خلک یو د په استعمالي نور ایسته اچوي. دا څه څه رقم سړی ایسته که ده دلته موږ چې 100 رقمه ګټه اخلو. دته وګوره دا څه وی چې کې پې اول خو پې غاښونه پاکو. ښه نو بیا چې د غاښونه خلاص شو که نه بیا سر پې تورو. ښه نو بیا پې څه شی کوې دغې نه وروسته دا د خیاطۍ ماشین نه ده دا پې غوړو. خدای پاکه ای وروره دغه نه ده دغه شیکان بیخي ختم شي که نه بیخي یعنی زوړ پوړ شي بیا پې څه شی کوې بیا هم تې استفاده کوو د هغه نه چې خلاص شي بوټان پې رنګو. نه بیخي یعنې داسې ضعیفه شي چې بیخي کار ونه کړي. دغه سر شیکان نه دي دا اوبه شي دا چې اوبه شي خو بیخي غوړي لا غواړي پرتوغاښ لپاره بیا ښه کار ورکوي. یعنې چې بیخي ختم شي بیخي زوړ پوړ شي بیا څه شی کوې چې بیخي ختم شي که نه نغری خو شته خطا کوو چای پې پخو. ای یاره تا سره خو ګرځېدل هم خوند نه کوي. څه رقم سړی